السلام علیکم. دڼیا ته انګلیش کې کورینډر ویل کېږي. یو عام غوندې بوټی ښکاري، یو عام غوندې سبزي ښکاري، خو د دې انسان صحت لپاره ډېرې زیاتې فایدې دي. لس قسمه فایدې زه تاسو ته ښیم او بیا تر دې یو څو نسخې ښیم چې تاسو استعمالوئ، نو انشاءالله تاسو ته به ډېرې زیاتې فایدې میلاویږي. ګورئ، په اول نمبر باندې دا د هاضمې لپاره ډېر زیاته مفید بوټی دی. د چا د معدې مسلې، معده کمزوري که غواړي چې معده یې طاقتوره شي، مضبوطه شي، یا ګیس، بدهضمي، خېټه پړسېدل ختمول غواړي، نو د هاضمې لپاره دې ډېر زیاته فایده ده. په دویم نمبر باندې د بدن نه زهریله مادې ختموي، جگر صفا کوي، وینه صفا کوي. که غواړئ چې تاسو سکین دې صفا وي، ستاسو وینه دې صفا وي او بدن نه چې کوم کیمیکل یا زهریله مادې دي ختمې شي، نو د دې استعمال تاسو کولی شئ. د دې جوس ډېر زیات بهترین دی دې مسلې دپاره. په دریم نمبر باندې د زړه صحت لپاره ډېر زیات مفید دی، ځکه چې دا یو خو بي پي کنټرول کوي، بل چې کوم های کولیسټرول دی، کوم بیډ کولیسټرول دی خراب، نو هغه هم دا ختموي. نو داسې د زړه صحت لپاره ډېر زیات فایده مند ده. څلورم نمبر باندې دا قوت مدافعت امیونټي سیستم لپاره ډېر زیات زبردست ده. ولې؟ ځکه چې په دې کې ویټامین سی او ویټامین ای ډېر زیات دي. بل دې کې داسې اجزا دي چې کوم ته انټي اکسیډنټ اجزا وایي، هغه انسان د بیماریو نه بچ کوي په قدرتي طریقه باندې. په پنځم نمبر باندې د سکین لپاره ډېر بهترین دي. کوم هلکانو جنکو په مخ دانې وي یا وینه غواړي چې زموږ صفا شي، د مخ نه دانې ختمې شي، قدرتي طریقه باندې د دڼیا جوس استعمال کولی شي. په سلادو کې هم دا استعمال کولی شي. شپږم نمبر باندې شوګر مریضانو لپاره بهتر دی. یو تحقیق مطابق چې د دڼیا استعمال د شوګر مریضان کوي، نو تر څه حده پورې شوګر کنټرول کیدی شي. دوايانې به خپل استعمالوي، دوايانې به نه پرېږدي، خو دوايانو سره سره چې د دڼیا استعمال کوي، د دڼیا خوراک کوي، نو شوګر به کنټرول وي څه حده پورې. اووم نمبر باندې په دې کې ویټامین ای ډېر مقدار کې دی، ویټامین سی، نو دا د سترګو صحت لپاره ډېر ښه دي. د چا نظر کمزوری وي، هغې چې دې مسلسل استعمال کوي، نو نظر به نور نه کمیږي او د سترګو بیماریانې به مو انشاءالله نه لګي. اتم نمبر باندې کوم خلک وزن کمول غواړي، نو د وزن کمولو لپاره د دڼیا جوس کل بهترین ذریعه ده. یو خو د دې مضر اثرات نشته او بل د دې مسلسل استعمال سره به وزن هم کم شي. نهم نمبر باندې د ګردو صحت لپاره بهترین دی. دا ډیورېټک بوټی دی، پیشاب آور دی. د چا چې د ګردو مسلې وي، په ګرده کې څه شګه وي، پتري وي، وړوکې ډېر غټ سایز ده، د دې مسلسل استعمال سره پتري خارجيږي او ګردو ته صحت ملاوي. لسم نمبر باندې د کوم خلکو خولې نه بدبوزي یا د خولې څه بیماریانې وي، نو دې استعمال چې کوي او د دې سلاد چې خوري یا د جوس چې څکي، نو د خولې بدبو به انشاءالله نه وي او د خولې چې کوم بیماریانې هم ورسره ختمېږي. دڼیا په استعمال کې څو احتیاط پکار دي. د چا بي پي لو کېږي، هغې دې کم مقدار کې استعمال ډېر دی نه خوري. حمل دوران کې لږ مقدار کې استعمال پکار دی. دغسې الرجي مریضان دی کم استعمالوي، او بل چې چا شوګر ډېر زیات های وي یا ډېر زیات لو وي، نو هغې دې هم د دې په استعمال کې احتیاط کوي. باقي د دې څه مضر اثرات نشته دي. ښه د دڼیا طریقې استعمال سره، نو ګور اسان طریقې استعمال دی. یو خو تاسو سلادو کې د دې استعمال کولی شئ، روزانه تاسو د دې پاڼې خوړی شئ سلادو کې. بل د دې نه تاسو رس یا جوس ویستی شئ، یو ګیلاس روزانه استعمالولی شئ. هغې سره به ستاسو وزن هم کنټرول وي او سره مو هضم هم صحیح وي انشاءالله، او سره وینه هم صفا کېږي. سکین د دانو دپاره هم ډېر زیات بهتر دی دغه جوس کله، یا چې څومره فایدې ما ذکر کړي، نو هغه جوس تاسو استعمالوئ، هغې کې دا فایده ورکوي. دریم تاسو د دې چټني جوړولی شئ. چټني هم بهتره دی. دڼیا چټني تاسو استعمال کولی شئ، خوراک کولی شئ. د دڼیا اوبه هم بهتر دي. چې کوم چې دڼیا دي، هغه تاسو یو چمچ شپې نه یو ګیلاس اوبو کې اچوئ، سهار کې هغه بیا چڼوئ، هغه اوبه هغه څکئ، نو هضمه هم ورسره ښه وي او وزن هم انشاءالله ورسره کنټرول وي. بل د دې استعمال طریقه دا ده چې د وچو پاڼو یا د دې چې کوم تخم دی، د هغې صفوب یعنې پاوډر تاسو جوړ کړئ، یو چمچ سهار، یو چمچ ماښام، یا ورځ کې یو چمچ، هغه اوبو سره هغه تاسو استعمال کولی شئ. نو چې کومې فایدې ما ذکر کړي، دا به انشاءالله تاسو ته ملاویږي. امید دی ملګرو ویډیو به تاسو له فایده درکړي. دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده میلاو شي. زما نه چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. زما نه دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.